أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أعراف دي سورة ربط او تړون مخکې سورة سردا دي. سورة انعام کې الله تعالی عقلی دلایل ذکر کړل د الله توحید. دې سورۃ کې الله نقلی دلایل بیان کړي. مقصد بدای چې انسانانو الله د توحید لپاره الله انبیاء را لګري دي. دا مسله پوره معنا باندې تشریح واضح کړی دا. د مخکې صورت کې الله رد کوي د دې تحریمات او ځان نه یو شی به حرام نه دی او په ځامن حرام کړي. دې صورت کې الله بیان د دې کوي چې دوی په ځامن جامع حرام کړي وي، خاص کر مقام د طواف کې. د صورت به درې مقصد دي. اول التشجيع بالدعوه. کله چې الله قرآن بیانوي نو ډیر شجاعت، شهامت او میړانه باندې، خاص کر د موسی علیہ السلام واقعا الله یو ګوري تشریح کوي. دویم ترغیب دی د قرآن او سنت تابعداري ده چې منی نو قرآن به منی او سنت د نبی هم منی. دریم به اثبات د توحید وکي، مقصد برد د شرک فی الدعاء و فی الالوهیه. اے انسانانو چې کله تکلیف در باندې راغی نو یو الله له فریاد کوي. حقدار د بندګۍ چې غنۍ نو یو الله. خلاصه دا چې ولسم نمبر آیت پر اولنې باب دی. اول آیات کې پر قرآن اعجاز ذکر کی چې دا الله حق او رښتینی کتاب دی یقیني. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن لا دو مقصدونه به بیان کړي. دریم نمبر آیت کې پر قرآن کریم تقاضا ذکر کی. دا قرآن سره بار راغلی موږ نه څه غواړي. څلورم کې د دنیا د عذاب نه یې بیان کی. پنځم پورې او شپږم کې د آخرت د عذاب نه یې. الف لام میم صاد دې حروف په مقصد بس یو الله پوهه دی. عبد الله بن عباس ویل شي الله اعلم بمراده. دې په مقصد باندې بس الله پوهیږي. څه دا مقصد دې زموږ په ایمان. چاویل او جنمونه د الله او چاوی د قرآن چاویل د سورتونو دا د الله یو راز دی. مقصد په کې دا دی چې ای علماء د خپل علم باندې تکبر مکوئ. کوي نو راشي د دې څلور حروف معنا وکړي. کوم چې عوام دی الله دعوت کړو علم لا کتاب من هذا کتاب. دا ستاسو مخکې چې خود له شوی دی الله ډیر جامع کتاب دی. انزل الیک تا تنازل شوی دی. کاف ته به کې معنا د جمع. اره مسله په کې الله تفصیلی تشریح کړی دی. لوح محفوظ کې جمع لري، ملائکه سره جمع لري، بیت المعمور کې جمع لري، د نبی صلی الله علیه وسلم سینه کې جمع لري،
قاریانو سره جمع دي مضمونی الله ډیر اوچت دی انزل الیک الله تعالی نازل شوی دی اوس ادب فلا یکن الله یندی شی استاب دي سینه کې حرج تنگسه د دې تبلیغ نام کله چې قران الله بیانې خپکیږي بدیل نه دا خو ډیر وګت کتاب دی چیرې دا مشکل خلاصي یو بل کارم نشته دې نه شو نه الله هیڅ تنگسه بنه کوي شینه بنه نه خیر دی اوس د قران دوه مقصد فائدې واوري لتنذر الله شیر اور کی به په دې باندې عام انسانان لرا او ذکر للمؤمنین یاداش او نصیحت د ایماندارو لرا عام انسانانو ایله د یری کتاب دی مفسرین معنا کې چې انذار څه معنا الاعلامات تخویف خلق الاطلاع ورکول ذکر یاداش اوس د قران تقاضا اتبعوا الله تابعداري وکي ما دا انزل اليكم شكم نازل شوی تاسو من ربكم تاسو ربنا ما مراد قران او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث رب لفظ کې اشاره وکړه دی چې انسانانو دا تربیت کتاب دی انسان لکه څنګه چې ظاهري تربیت ته ضرورت لري خوراک او څښاک او جامې باطنیم کنا وسرت ولا تتبعوا تابعداري مکوئ من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء د نور مددګارانو پرتبی لري چې کله انسان د قران او سنت نه بل طرف باندې روان شو دلیل منی دی هغه سره الله یې صرف قران به مني قلیل ما کم ډیر کم الله یې نشته اخلي نه پوهیږي بالکل ورسات کې دنیا د عذاب نه یې مقصد داري چې قران چا پر خودلې د الله عذاب می پیراوسته دي وکم من قريه ان الله ډیر کرتی او کله اهلکناها من هلاک کړه دا فجاءها وبراغل غیرنا باسنا عذاب زمون د شپې او هم قائلون یو داخله د قیلولې په وخت خوب باندې ودو باسنا عذاب د شپې الله وراغه آیات دلیل په دې چې اکثر عذابونه د شپې قائلون د قیلولین دی ماسپکین مانځنه مخکې لږه آرام دی خواغه خوب باندې ودو لیکن الله عذاب مراغه چې عذاب مراغه نو څه ویلی الله مو خو ډېر لوی ظلم کړی دی شرک مو کړی دی فما كان الله انه دعواهم فرياد دي جاءهم شكل راغ دوی لا باسنا عذاب زمون الا ان قالوا دي ټول ویلې ان كنا ظالمين ومغه مشرکین ظلم په معنا د شرک مون خلا ډېر کمې زیته وکي شرک مو وکي ورس دعایتونه کې درو کې تخفیف اخروی د اخرت د عذاب نه یرا ورنسالن الله خامخ تپوس کو الذين داغ انسانان ناور سره الیهم شایل علی گلی شوی رسولان او خامخ من تپوس کو المرسلین د الله د استادنا رسولانو سره جرم کړی دی قانون دار چې مقصد پدې کې دشمن لایره ده کله چې الله د رسولانو نه پوښتنه وکړي نو جانب مقابل چې قوم دا خامخا گیر شو عذاب پر راغی آیات باندې سوال دی
دلته ویلې ته پوس کوم سورې رحمان کې به وي چې نکي ته پوس دا تعرض ظاهري. ابن عباس سے فرمایي چې مقامات جدا دي کله کې یو کله نه کې یو مقام کې الله پښتنه کې بلکې به نه کوي. دیم د یو انسان د عمل ته پوس دبل نه کېږي دار چانه به خپل کېږي. دریم د څه باندې کېږي چې انسان نو سوال وشي او دا به یې جواب وکي والله قبول کی ورسات نو جواب سوال دا خډیر مخلوقات د کې دي شي بعض خلک الله نه کې ورک شینو خامخا من بیان علیهم بدی باندې علم سره د دلیل وما كنا نهم قال الله شرطنا خبر ورک غایبین دا من خبر ورک نه یو چې انسان دی عملو کی الله تعالی فرمایي او زر داغه عمل نه خبر نه ومن بالکل خبره ورسات تو زیره والوزن الله وداتل شی یوم ایذن پدی ورځ باندې الحق ثابت او رښتونی لري تور بالله کوي وسو یې چاتل دنه کې برابر شو بس ځان لګټو کړه فمن فسق سوک الله وشدرنی شو موازینو داتل دنه کې دغه په سبب توحید باندې فاولائک خاصم د انسانانو هم المفلحون هم دوی د کامیاب موازین جمع ویلي د یو انسان ډیر عملونه دي د هر عمل به جدا جدا دوی مفسرین ذکر کوي چې دا جمع ویلي په اعتبار د انسانانو تل نه کې درندې کې په حق بیان باندې توحید باندې د نبی په تابعداري بیزیا خبرو کې ځان نه بندول ذکر د رب العالمین اخلاص او احسان حدیث کې مرাজি یو چاق انسان بل را ولی لیکن د ماشه د وزر په اندازه باندې حیثیت د الله سره نه بل طرف باندې بتاقا وړوګه غونډه کاغذي څنګه توحید نډک دینو دا په یو تلګي کې خود لري ټول دنیا په بل کې دا به پیدرندي ومن خفت وعصوا سپک شواتا تر دنه کوي فاولائک الذين داغ انسانان دي خسروا انفسهم تاوان کې واچول ځانونه به ما کانوا به آیات نه اسلمون د دې وجنا چې دوی موږ پایتونو ظلم کړي لري یې زمون دا باندې شهدون انکار وکړو دویم قول باز علماء یې زمون دا باندې یک فرون کفر وګي آیات دلیل بدی چې کله انسان کفر کوي انکار کوي الله به تر دې کیس پکې ورسات کې بیان د نعمت او جواب د سوال حاصل بدی چې د مخ انسانان الله برباد کوي دې شي طاقت به نه الله دې زور اورو ولقد یقینا منزه ورکړی تاسو لرا فی الارض په دې اسمګه کې وجعلنا لكم وبمغرزور السوز بار في عبده کی معاش اسباب د ژوند قلیل ما کم ډیر کم تشکرون د الله توحید منئ کم انسانان دي چې دی به صلی الله خبر او منی عام نه مني دي جناب الباب دي حاصل بدی د آدم علی السلام واقعا اے انسانانو د ابلیس علیه لعنت نزان ساتي تاسو د مور خپل لري څومره بیزتی وکړه ډیر انته ایزه ولقد خلقناكم یقینا من پیدا کړی تاسو به مدقشان صورتونه درکړل خلقناكم انا اباءكم تاسو پلار می پیدا کی به مصورتونه درکړل د سرو میګانو په شکل دویم قول لري
الله وی تاسو پیدا کړی د پلار د شانه صورت مې در کې د مور رحم کې پلار منی ال تپری ہوتا سورہ حج کې الله ترتیب راوړي ثم قلنا بمن ویلی ملائکه لرا وسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیہ السلام لا وسجدون سجده وکړه الا ابلیس شیطانو نکړه لم يكن من الساجدين نو د سجده کوونکو آدم لا دي تویل شینات داغه ورو ساعت کې الله سوال کوي دا غنه د سجده لري وکړه 2200 د ویلې زته غوړم کنه خپل ځان تشکیه وکړه قرطبی لري چې اولنې قیاس اسمانو کې کړی دی ابلیس زل ورنه پیدا کړي ماغه د خټینا ور بهتر ده کنه خودول طریقو باندې امام قرطبی دارت کړی دی چې غلطه ده قال الله تعالی ویلې ما منعک چې من کړی ته چې سجده وکې سجده ونه کړه ما دعاک واجبرك ما تعالی امر کو نو ولې ونه منله دغه واستسکیا نو قال ویلی ابلیس انا خیر منه زغرهم د ادمنا وجدادا خلقتنی زل پیدا کړې من نار دور نو دار پیدا کړې د خټې صغری ویلی کبرا پټ څو د اور پیدا ای هغه بغوري په نسبت سره د خټې لره خبر غلط را اور تخریب کړي زمکه او خاور آبادی کړي قال الله ورته کتشا من هذه جنت نه د اسمان نه احبط لفظ کې اشاره وکړه ذلت ددله فما يكون لك ان ندي جائز تعالی چې تو کې بدمعشي په پر اسمان کې فخرجوزا انك من الصاغرين يقينا تيد ذليلانو ذلیلا کته کې غنو ته اچیر د جنت کې شروع خبره نشي کولی الله نه فرمانه نه وزده یو مطالبه نو قال ویری ابلیس مهلت را کما لرا الی یوم یبعثون ورځ پوری چې د انسانان به روشي دي شي چې ویری شی یوم القیامه قال سروز الله رخانه جواب انک یقینا ته هغه شان چې تعالی مهلت درکړې شوی دی به مړ دی تحریک بشي چلی دویم قول الله شدا شوندې لري اوس دې وسده زه خو را بار کړم لیکن صاحب بندگان ممانه نشي بچ کېږي نو قال وی ویلی بما اغویتنی په سبب د گمراهی استعمال را یا په سبب د هلاکت استعمال را لا اقدن زبخمخا کینم لهم ذیل سب ذیل رکی المستقیم چې کمنې غلا دې ته ویل شي کنه د لزمنا المستقیم ابن کثیر کی معنی قران توحید و سنت ستا بندگان عثمان شرط بچ کیږي او ثم پس دینا به برازم دوی لرا من بین ایدیهم د مخ کی طرفنا او من خلفهم او درستنا وعن ايمانهم او د کی طرفنا او د چپ طرفونه من بین ایدیهم دا معنا د اخرت نه غافل کم پر اخرت نشه څوک تی راغلی دي من خلفهم دا معنا دنیا سره یمینه پیدا کم ايمانهم دا معنا د نیکو نه به بن کم چپ طرف دا معنا په دو بدل امر وکړ دا اوس کوي ولا تجدوا تبمندن کی اکثرهم اکثر د انسانانو شاکرین توحید والا ابن کثیر قرطبی خازن دي ټول لیکلي دي چې شکر په معنا د توحید اکثر خلک توحید والا نه مشرکین به وز الله رخوانه د امر نو قال ویری الله تعالی دل اخرج من هذا دینا من هذا من راجه دی جنتنا بد حال او مدحور رټلې شوی
ومندا معنا حال ور ډیر بدی ويات ساتي قانون واوري لمن خمخ تبعك غسوش ساته بذلك منهم د انسانانو لأملأن زب خمخ اډکم جهنم منکم ساسنا اجمعين فيوزم دا قانون یاد ساته استو استعمالګری ټول جهنم کې پراته وي دي جنونو سو آدم علیہ السلام واقعا مقصد پہ بیان دینا انعامات ہو ویا آدم اسکن ویلی مونږ یا آدم موسیګان ته او زوجک استاد ناوی جنت کې خوراک کوي منه تما چردم چو خوخی بقره کې ویلی وکلا چونګه الته کې تفصیل مرادونه څه کې ویلی راغلل فراخا ویات ساتي ولا تقربوا ونبنج دیږي هاذه شجره دیونه لرا فتكونا كن شيبا من الظالمين دا غشان شد حد نووري كما ونه علم الله لدي اگر کوم مفسرین به تقریبا نه اقوال ذکر کړی دي علم الله لدي ځکه الله رسول ته نه کړی دی وسوسه واچولا لهما دي دوار شیطان څنګه وسوسه واچولا څنګه دې ګټ له وروغتو چې ویل چې کړه دې جنت مراوتونو په دلاره کې اردو ویلي دریم قول دا چې د الله دومره طاقت ورکړي چې ناس مګه کې بر اسمان کې مسړې ګډوډ کی امتحان ده ول الله دا طاقت ورکړي دي ظالم لا یو خلا موږ ازمه کې شوې بل زمون فریاد الله له خوند ورکړي دریم چې انسان شریع اسکار استعمال یو دې کې د عالم د پاره د عاقبت دا شو چې کار کړو ابلیس دا ما دې دوړ لره ما هغه څه پر کړی شوی دي انو ما دې دوړ نه من سوءاته مار دي اندامنا شو کوئی کار کړ الله در علم مجبور شغی ویل چې دې کار کول طبعا انسان بد غړي جامع تلړ کول الله ورته ویلو کدا مچرده او خاړن غره جامع هم لري کیږي وقالو ویلی تاسو نه من کړي ربکما رب ساسو ان هذه شجره ذیون الا ان تكونا مگر شی په شان د ملائکو او تكونا یا بشی من الخالدین د مشفات کیدون کنا او معنا د بل په بری جنت کې همیشه پاتې وي ملائکه سره هم صفات دایمانا کم وظرف چې داوی دا بټول استوش او قسم مرته وکي قسم کې معنا د قسم آدم علیہ السلام وی چې انسان بشر ته په ناروا باندې قسم کوي نه کوي انی یقینا ذشم لکما تاسو دعا لرا من الناس حين يم خير خواننا آیات دلیل بدی ظاهر کې کا عنوان پیش کې واقع نفس امر کی سوران نو څه چره وکړو پس کته کړي ابلیس تاسو واړه الله په دوکام دله کې معنا ده ازل دیم قول لري کته کړه طاعت نه معصیت لا یې دوشت مرتبه نه لاندې انبیاء خو به ګنا نه کې منا خلاف اولا کار وکي فلما ذاق الله شکر وسکو دي دوړونه عبادت له ما کار شو دي دوړ لرا دي اندامنا وتوفقوا شروع شو چې تاول علی ما بقل زمانه من ورق الجنه جنت پانی دنه بس ظاهر معنا مراد ده جامع تلل چې ویلي عیبونه راکار شو کینه د مشکلاتونه ده ابو حیان لګری چې د قران د ظاهر نه خلاف ټیک ده کله خلک وایي چې سورۃ طه کې ویلي چې نه به یخنی کېږي او نه به ګرمي جوابدار خو شرط پکې دا چې دی وو داونه خوري نه کنه مې وې کړي چې او خړنه بس مسله شرط ختم موجود مراغي आवाज ورکې د دوړ ربهما رب د دوړو
ايمان منکړي ان تل کومه د دې ونی تاسو دې ونه منې منکړي واقل لكم وما تاسو نو ویلي یقینا شیطان لكم هذه سوز پر عدو مبین دشمن خراب دم ویلینو من ویلینو شربینی بیا ټول واقع تفصیلی ذکر کړي دی اوسویل چې زمنګ بل زیات نجات نشه سوا د الله نه دا الله دې انسان تسلی ور باندې کی نو ویلې دې دوانو ربنا یا رب زمون ظلمنا انفسنا ظلم مکړې دې په خپل ځان باندې دلته سکتره انفسنا په شوري شوري سکتا سمانا سړی چې کله خبره کوي جړغونی ربنا ظلمنا انفسنا ادم علی السلام چې دې پر راو رسیدونه یې جړاونی والله وای دا مری بند شو ډیر انتهایی عاجز حالات دي سوره بقره کې ویلو چې دا کلمات هغه کلمات دلته مراد شو کنه د قران تفسیر په قران راغی چا یبره په عرش باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله علماء په باندې کلام کړ عبدالرحمن په نامه یو روی کمزوري وان لم تغفر لنا وكتب ما فينا كمن لرا ورحمنا كي بمن نو بخم خاش من الخاسرين توانينو تان بو وزل امر قال اهبطوا الى الله تعالى چکت شی بعضکم بعض استاس بعض نور لرا عدو دشمنان دي عدو مفرد راړو په اعتبار د لفظ باسو ادم او حوا له الله مرکو ادم حوا شیطان ادم علیہ السلام داغه بیبي کو تاسو به کیو غره وسوي چې وخت د پاره به براوزي ولکم فی الارض اشتر استاذ پاره په ازمه کې مستقر زیاد ارام متعن مزید الى حين تر وقت پھر تب راولم ابن قیم سے بیلکلی مفتاح دار السعاده کی وی در تک دنیا یو خدای الله امرو بل دې لپاره جنت او چت مرتبه په عمل دی عمل دلته کیږي دا ماده سلمانی وای نو قال الله تعالی ویلی فی عبد دنیا کې بوشيږي عادتا و فی اتموتن به عمر کېږي ومنها تخرجون و دین به اشتراک کېږي دوباره ژوند زموږ په دنیا کې عام سطحه کوم انسانان چې دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام ژوند دی بر دی بالکل ژوند دی خو لیکن عام انسانان خبره نشو شي اته خاص دي دي جنو سو شرط کوي یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا یقین پیدا کړی دی علیکم متا سبحانه جامع انزلنا معنا خلقنا قرطبی سعید ابن جبیر معنا کړی انزلنا معنا د خلقنا معنا اسباب من برابر کړی بارانوش لاندې ایسه به انسانان درې جامو د پر تنظیم برابرې لباس جامه چې پټ کی ساسو اندامونه ورې شنو زینت ته جامه کې بدري صفاتونه نه نری تنگاو جوخته بدن پوري ولباس التقوى الله جامه التقوى ذلك خير دا غره دا لباس التقوى څه معنا هغه جامه چې شریعت برابر وش یټی دی خو ظاهری جامې برابر کړي الله یې اصل کې تقوا او رضا کې پیدا کړي باطنی جامه شریعت برابر ذالک من آیات الله اذا تنا خد الله تعالی نه دی لعلهم یذکرون در بار چې نشد والی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد